د موقع مناسبت سره خپل خیالاتو اظهار ډېر محترم زمونږ الیکشن کمشنر صاحب خټک صاحب ډېره زیاته مننه کوم او ناڅاپي ملاقات وشو په دې ډېر خوشحاله شوم ډایرکټر صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم څومره چې محترمین استادان راغلي دي مشران راغلي دي ایډوکیټ صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې زه به په درې برخو کې فیض صاحب خپلې دا خبرې تقسیموم یو د ووټ په اهمیت وړه غوندې خبره کوم دویم بیا زه په پښتو او پښتونولۍ باندې وړه غوندې خبره کوم او دریم که تاسو شعرونه اورېدلی ورته شعرونه هم ووایئ ستاسو هره زاویه چې د هغه مونږ ته چو په ووټ باندې به زه اوله خبره دا کوم خټک صاحب تاسو په ټولو مهمې خبرو کې دا خبرې واورئ ښه لیکالم هم کوئ خو خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي زه یو پېره په پېښور کې روان وم د یو ټکسي ډرایور سره موږ کوم صحافیانو طاهر صاحب هر ځای کې خبره کوو هغه ته مې چې څنګه چل دی را روان وم کوټونه کې یو چا له ووټ ورکړې یاره جي د هغه د اډرس ته ویلی و هغه مې قسم په خدای هېڅ چا له ووټ نه ورکړلی څه زما نو ما چې د کوم ځای نه زه د هغه سره ناست وم تر خپل ځای پورې هغه ما په دې باندې پوه کوم دا ستاسو دا رویه دا خبرې په موږ باندې داسې خلک مسلط ته ووټ نه ورکوې زه نه ورکوم بل نه ورکوي زمونږ دا مایوسي د هغه کمزورو خلکو سټرنګ جوړېږي ماینر شه ووټ ورکړه نو بیا به سم سره انتخاب موږ وکړو که نه او ما ته په دې ځای کې یو ډېره مهمه خبره را یادېږي الله تعالی فرمایي چې والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی الله تعالی ډېر لوی ذات دی هغه قسم خوري په تین په زیتون باندې بیا په امین ښار باندې په دې کې مفسرین داسې لیکي هغه قسم په څه خبره باندې خوري قسم هغه په تاسو باندې خوري په انسان باندې خوري خټک صاحب چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې الله تعالی فیض صاحب په چا باندې قسم خوري خو هغه به څوک وي که نه نو بیا موږ او تاسو کې د الله تعالی په نسبت باندې څومره لوی زور دی دا موږ او تاسو باندې چې څوک مسلط کېږي نو دا ګوره د هغو څه ګناه نه ده زموږ او ستاسو ګناه ده چې موږ اپروچ کلیر نه دی موږ د مور د غېږې نه والا تر د پوهنتونه پورې چا په دغه ارزښت او اهمیت باندې سر صرف پوهه کړي نه وو چې اوټ څه شی دی د اوټ استعمال سره زه اکثر د دې کولې مزدورانو له ځمه در ادم خیل ته یو ځای بل ځای ته هغوی چې راشي نو د لاسونه یې تک توري زه ورته وایم چې تاسو نه یې خبر چې پر دې تورو ګوتو کې څومره زور دی که د دې ګوتې د زور نه ته چا خبر کړې ته به کله هم په دغه تیاره کې بیا د ژوند آخري ساګانې نه اخلي خو د دې په اهمیت باندې زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم خټک صاحب او د دې نه زیات چې زه شکرګزار یم نو د دې ځای په کومه خاوره باندې چې موږ ولاړو اې ډي سي صاحب ډار طاهر صاحب هغه ته به موږ دا خبره هم وکړو چې پکار ده چې موږ د دې کیمپس په اهمیت باندې خبره وکړو شوکت صاحب مشرانو ته دا پیغام ورسوو چې نن کیمپس دی ځوانان دي نو موږ ورته د ووټ په اهمیت خبره کوو که کیمپس نه وی هغه وایي دا زیلۍ څومره ښکلي تکه شنه خو د زیلۍ د دیوال په زور باندې خېږي نو د خپل کیمپس دپاره هم د لاسونو یو غټه پړقه وکړئ ډایرکټر صاحب دی فیکلټي ممبرز دی وکیل صاحب دی دوی ته زه دا خبره هم کومه زه په پېښور کې یم هلته شوکت صاحب سره زموږ فریکونټلي ملاقاتونه هم کېږي میټینګز وي تاسو یو ډیلیګیشن راتلی هم شئ د دې اعلان باقاعده شوی دی چې دا کیمپس به یونیورسټي کېږي سوچ کوئ چې په کیمپس کې دومره یو ځای ته وایي غلط له چترلاله خټک صاحب نو هلته په تنور په غاړه باندې پیشو پروت و نو هغه یو غل دی بل ته وایي چې هلکه دا سپی دی هغه وایي چې نه پیشو راته ښایي وایي ډېر غټ و نو دوی ورته ګټه وویشته نو هغه پاڅېد روان شو نو هغه کس وایي چې پیشو دی نو هغه ورته وایي چې د دوی پیشو داسې دی نو سپی به یې څنګه وایي د دوی نه غلا نه کېږي نو چې د کیمپس دومره زور دی نو چې دا یونیورسټي شو نو دی کې به څومره زور وي لہذا د دې لپاره به هر ممکن کوشش کوو زه به په هر ډګر باندې ولاړ یم او زه اکثر خلکو ته وایم چې که نیمه یم که نیمه نه یم مازدیګری به د یار کلي ته وړم زه که نیم ایمه او که نیم نه یمه د دې کیمپس دپاره چې چېرته څنګه اواز یو عمران صاحب او زموږ څه ملګري به ګوایي چې دا کله شروع کېدله مونږ چې هر ممکن کوشش مونږ کړی دی بیا به هم کوو بیا به هم کوو فیض صاحب نن وایي چې یاره دی پخپله راغی مونږ پسې خلک ټلیفونونه کوي انتظار راته کوي خټک صاحب خو زه تاسو ته دا ایمانن او یقینا وایم دې کیمپس ته چې زه راځم لکه د مور غېږې ته چې ځم همدې سره زما ټول ها او دا بله هم د خوشبختۍ خبره زما خپله کور والا ګلویش هغې وایي چې پېښور کې مې داخله کړه نو ما ورته وایي چې ښه دا دومره منډې موږ دې له وویلې چې دا به زه پېښور ته بوځم هغه هم دلته داخله کړې دي دا د دې کیمپس
او دا په دې جمله کې فیصل کله چې باچا خان بابا آزاد مدرسې جوړې کړې اول پکې هغه ولي خان بابا داخل کړی ځکه چې هغه دا خبره نه کوله چې د بل بچي ته به زه لکه موږ اکثر دا دغې که نه زموږ دا ټول استادان چې ډېر په بخښنې سره سرکاري نو هغو خپل بچی چېرته پرایویټ سکول کې داخل کړی یو ورځ مې استاد ته وي زه یو سکول ته بوتلم چې تل یې ماشومانو ته خبره وکړم مې استاد صاحب موږ پر صحافیانو خبره به لږه واضحه کوو مشوره به دې نه کوم ستا بچي چېرته دي هغه وایي پلاني سکول کې دي ما ته ډېر افسوس دی چې لکه ستا بچی هلته یو د بل بچی نه مې ته پکار ده چې خپل بچی دلته راولي بل د استاد په اهمیت باندې ماته یو ډېره زبردسته خبر راځي چې فیض صاحب هم ناست دی زموږ د خورشید صاحب هم ناست دی د استاد دومره لویه درجه ده چې دی یقینا د ټولنو د معاشرو او د انساني په ذهني جوړښت کې یو ډېر بنیادي کردار لوبوي وایي چې یو ځای کې داسې یو جنازه وه نو څه کسان ناست وو نو یو سپین ږیری پکې ناست و خټک صاحب نو دې کې یو ځوان لاړ او د سپین ږیري نه ورغاړې ورته داسې ټینګ او جوخته غاړه ورته ورکړه نو ده ورته وایي چې بچی خو مې نه پېژندې وایي ده ورته وایي چې استاد محترمه زه ستا شاګرد یم شاګرد هدې خوشحاله شو چې ښه شاګردان ډېرې موږ ته په پته نه وایي چې بچی اوس ته څه کار کوې ده وایي چې اوس زه هم استاد شوی یم نو هغه ورته وایي چې دا ته څنګه د چا نه انسپایر شوې ته څنګه استاد شوې نورې خو هم ډېرې پیسې وې ده ورته وایي چې استاد محترمه زه ستا نه انسپایر شوی یم نو هغه وایي چې څنګه بچی لکه څه خبره ده موږ ته خو نه یادېږي وایي چې اوس په کلاس کې د چا نه ګړۍ روکه شوه نو تاسو کلاس کې وایي چې بچیا چا ګړۍ اغوستې ده نو پاسې یو دا ګړۍ ورکړې پټه چې څوک دې خبر نه شي نو یاره وی ټول غلي کېناسته که نه ګړۍ خو چا نه ورکوله وی تاسو وایي چې ټول پاسې په قطار کې ودرېږئ ډایرکټر صاحب دا ټول سټوډنټ فیض صاحب پاسېده په قطار کې ودرېده نو وی تاسو هغه ګړۍ چې وه د نن نه 20 کاله مخکې خبره وي تاسو هغه زما له جیب نه راونیسته او هغه کس ته ورکړه وي تاسو ټولو سټوډنټانو ته ویل چې سترګې پټې کوي وی د هغې نه نن پورې هېڅوک هم خبر نه شو وی ما وی چې استاد داسې چې د هغې نه نن پورې هېڅوک نه دی خبر نو د استاد یو ډېره تاریخي جمله دلته هغه وی بچې وی زه هم د دې نه نن خبر شوم چې هغه ګړۍ ستا په جیب کې وي ما چې کله جیب کې لاس ووي ما هم سترګې پټې کړې وې دا د استاد کردار دی نن چې زه په کوم ځای باندې ولاړ یم دا هم د استاد کمال دی چې زه دې ځای ته رارسولی یم لهذا یوه زمونږ د وټ خبره وه تاسو خبره وکړه زمونږ د پیغلو یا د جینکو د ماشومانو زیتون بانو بیبي سر صاحب یو ډېره مشهوره رایټر ده خدای دې وبخښي اوس وفات شوه ډېر لوی کنټریبیوشن دی د پښتو د فکشن په دنیا کې افسانه هغې ډېره په نره لیکلې ده په هغه وخت کې چې پښتنې ښځې به لیکل نه شو کولی هغې به په خپل نوم باندې افسانې لیکلې هغې مې یو پیره همایون هما صاحب یو ډېر لوی رایټر دی هغه ته تپوس وکړو زیتون بانو بیبي ته د افسانې چا لیکلې پښتنې ښځې خو سبق نه شي ویلی هغه چا نه شي راویستي هغې یو ډېره مشهوره خبره وکړه هغې وی زه دا افسانې په حقیقت کې سړو له لیکمه که زمونږ سړي ټیک شو نو یې زمونږ ښځه به ټیک دا جزانې پسې کېږي دا خو ټول زمونږ د لاس لرګي دي چې مونږ ورته یې وټله لاشه جوړتله ځي چې مونږ ورته یې وټله مده جوړتله نه ځي چې مونږ ورته یې لرګي راوړه لرګي راوړو چې مونږ یې ډوډۍ مه کړه لهذا مونږ به زور په سړو باندې راولو چې مونږ د ځان کې دا اخلاقي جرأت او همت پیدا کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوره صحابو تپوس وکړو چې دنیا کې په انسانانو کې د ټولو نه زیات څوک وخت دي هغه ورته وایي چې عایشه بیا یې ته تپوس وکړو وایي چې عایشه په درېیمه پېرې تپوس وکړو چې په درېیم پېرې څوک وخت دي هغه وایي د عایشې پلار یعنې دې ځای کې عایشه هغه انټنشنلي دا نوم اغست چې موږ ښځو له دومره اهمیت ورکړو خو موږ کې دا همت نشته دی ځکه چې موږ خو بیا توره نیغه کړي هغه یو شاعر وایي روک د شمه خیر دی ما پې روک ایمان راوړی دی امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی او دلته دغه خلکو ځکه تورې نیغې کړي دي دلته یو چینی په یو هلک ایمان راوړی دی حقیقتونه لاړه شي فیض صاحب نو بیا زمونږ هغه څیز دي لهذا زما خپله په دې کې یوه نظریه ده فیض صاحب چې هر سړی غواړي چې زما بچی دې قابل وي جینیس دې وي تکړه دې وي خو د هغه خورشید صاحب بچي تربیت چې په کومه غېږه کې کېږي هغه مور ده نو موږ یې سوچ وکړو چې هغه مور موږ څنګه ساتلې ده د هغه مور تربیت څنګه شوی دی د هغه ایکسپوزر شته دی که نشته دی هغه خپل بچي ته هغه علم ورکولی شي که نه شي ورکولی زه ډېر زیات خوشحاله یم او زه په دغه ارمان باندې یم چې کاش که زمونږ په وخت کې دا کیمپس وی نو هغه سختې پختې دا ایډوکیټ سره د دې ګواه دی موږ رومیټان هم دا زما مشر هم دی رومیټس ولته نو موږ به په پېښور پوهنتون کې ډېر په سختو باندې کله به ډوډۍ وه کله به نه وه کله به بوټان وو کله به نه وو کله به په یو حال کې کله بل حال کې اوس خو دلته سبق ووایه سهار کې او ماښام لاړ شه او د مور د لاس توده ډوډۍ وخوره د جوارو هغه وایي چې په سوکړک به دې میلمه کم په شملو به دې نشه کم او که ټپه مې ورته وکړه پنجابۍ به پښتنه کم شملې او سوکړک موږ ته میلاوېږي په هر حال دغه دوه ډېرې اهمې خبرې وې د وټ باره کې خټک صاحب
چې اوټ نه ورکول چې دي دا د خپل ذات نفي کول دي او دا د هغه خبرې نفي کول دي چې انګریزي کې وایي چې wherever you are you have to justify your existence. ته به خپل existence justify کې چې اوټ نه ورکوي د دې مطلب دا دی چې ته ړوند یې ته کوڼ یې ته شل یې ته چاړه یې ته خپل ضمیر نه لري ته خپله رایه نه لري لہذا چې اوټ ورکوئ نو هغه خلک به مخکې ته راځي دا اکثر د شوکت صاحب د دې مقام صاحب د دوی ته وایم چې ګوره یاد ساتئ ته چې په دې کرسۍ ناست نو ته زموږ په وجه باندې ناست ګوره او دلته یو پیره ډي سي صاحب و نو زه تللی ما دا ډېر مخکې خبره ډېر انتظار مې وکړو یو 2 ګنټې نو بیا چې نن ورته ما هغه وایي چې اوهو دا تاسو وویل چې بار ته یو دا هغه ته وایي چې ښه هر سړی به افسر افغان کېږي نو ته به بیا هغه باندې انتظار نه کوې نو هغه ته وایي ته چې دلته ناست یې ته زموږ په سر باندې ناست یې یعنې مې د سپین سر په سر کې ته نه شې کېناستی بینګ ډي سي لہذا که زمونږ هر سیاستمدار راځي هر څوک راځي هغه زمونږ د اوټ په وجه باندې راځي د خپل اوټ په اهمیت باندې پوه شئ او ښځو ته لار ورکړئ چې دوی خپل اوټونه ورکړي دغه اخلاقي جرأت په ځان کې پیدا کړو دا زما لومړۍ سلسله وه دویمه فیض صاحب زه دغه غونې خبره په دې کومه طاهر صاحب زمونږ ډېر محترم یو څیز به مونږ په ذهن کې ساتو ګورئ دا یاد وساتئ که چېرته مونږ دا غواړو چې مونږ د خپل په دې کائنات کې الله چې کوم پیدا کړی دی خټک صاحب مونږ د په دې کې یو ځانګړی پېژندلو تشخص ولرو او دنیا ته مونږ دا وکړو چې مونږ څوک وو نو مونږ به خپل د روټس یا خپلې زیلې به ځان نه کټ کړو او زمونږ زیله چې ده نو هغه زمونږ 6,000 کلنی تاریخ دی هغه زمونږ پښتو ده خټک صاحب ما اکثر د خلکو ته خبره کومه نورالامین صاحب دا وایي چې یو انګریز بل انګریز ته دا نشي ویلی چې زما تا سره انګریزي ده یا انګریزي به کړو خو مونږ وایو چې پښتو مې ده در سره پښتو مې وکړه د پښتو د وجې مې درنه رالمه دا زمونږ کنیکټیویټي ده نن که زه دې کمپس کې ولاړ یم د هر څه رشتې نه راتېر زمونږ د پښتو یوه رشته ده تاسو چې کمیشنر صاحب د ګاډي نه راکوش وئ ما تاسو چونکې لیدلي نه وئ که نه هغه وایي چې لیدلی مې دی خو خوړلی مې نه دی رابطې شوی خو مونږ لیده کاته نه شوي دا هغه پښتو وه چې ستاسو په هغه غېږه کې دومره مینه وه ما وایي که دا سړی ما چېرته له 20 کالونو لیدلی دی لہذا د مور د غېږې نه واخلئ تر د پوهنتون د تورشلې پورې خپل بچو ته پښتو وښایئ ګورئ که چېرته دا ورته مونږ ونه ښوده ما وختي فیصل ته وایي چې زموږ مثال به د هغه کټ شوي پتنګ یا به د هوي چې د هغې زیره نه معلومه نو چې سیلی راغی او کوم طرف ته یې تاسو اوس ګورئ زمونږ په ټولنه کې تاسو زمونږ 6,000 کلنی تاریخ راوالی دلته په سپین ږیري باندې ګزار نه دی شوی د ښځو سره زیاتی نه دی شوی د ماشومانو سره زیاتی نه دی شوی د هغې وجه دا ده چې زمونږ حجره جومات ژوندی او بل کلک ژوندي وو زمونږ جرګه ژوندی وه بدرګه ننواتې ده چغه غږ ده هر څه ژوندي وو مونږ د حجرې نه لرې شو بیټک ته رالو د بیټک نه لرې شو موبایل ته راغلو او د موبایل بچي شو اوس مونږ ټول د ټیک ټاک بچي وو رښتیا درته وایم چې ما فیض صاحب ته وختي خبره وکړه زما د زړه هغه درد به تاسو انځور نه کوي چې زه په یو ځای کې ناست وم یوه حجره کې خټک صاحب څه مشران ناست وو یو اړخ ته او څه کشران ناست وو نو اول مې د مشرانو سره خبره وکړه چې دا یوه ده دا چغ ده دا جوغنډی دی دا تیر دی دا سپرخی دی دا شونډې شربل دی او چاټي دی دا پوره قصه دا ګړونج دی دا منګی دی هغه ډېر خوشحاله شو کشرانو راته نیغ نه کاته چې دا سړی څه مې ګاډي وړی وایي که نه دا جوغنډی پکې را کمزردار دی بیا مې د کشرانو ته وایي چې دا یوټیوب دی دا ټیک ټاک دی دا فالو ته ویډیوز دی دا څه ورسره دی بیا چې هغه خوشحاله شو ما په لږ ساعت کې خټک صاحب دومره لویه فاصله محسوس کړه د 2000 نه بس چې کوم یلغار سره مونږ مخ هغه دا دی چې زمونږ بچي زمونږ پاتې نه شو هغه ټول د یوروپ بچي شو هغه ټول د ټیک ټاک او د دغه سوشل میډیا بچي شو هغو زمونږ رنګ زمونږ آهنګ زمونږ سوچ وانغست او دا زمونږ پښتو ته د ټولو نه لویه خطره دا ده دا نن چې د یو بل سره ولاړ وو طاهر صاحب په مینه خبرې کوو ته مونږ ته د چای وساتو کې بل ملګری لاړ شي چې ډوډۍ به خورو د دې وجه سره چې مونږ کې هغه پښتو را ژوندی ده او زه تاسو ته دا وایم چې که چېرته رانه پښتو ووته نو دا پښتو یوازې پښتو خو نه ده که مونږ خبره کوو د بیرې او د تال چې همې بیره د ساتلې همې ټال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی نو دا بیره او ټال نه دي د دې په شا باندې یو لوی تاریخ بیا پروت دی ټالونه به واچول شو یا مونږ خبره کوو چې د کور خندا مې په کار نه ده منګی به واخلم په ګودر به وجاړم نو د ګودر سره یو تاریخ بیا تړلی شوی دی یا مونږ د پښتو په ټپه کې ځای په ځای باندې که نه چې یاره زما بی دادا ته وایه خوشحاله نه یم د ناکامه ناسته یمه دا زمونږ سم چې دا اوس میسیجونه دي فیض صاحب دا به پخوا میسیجونه مونږ د ټپو په شکل کې کول چې ګودر ته ځم راپسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دي ایو مناسبه ته ښه وایه هغې سره د مینې د رشتو تقدس ژوندی پاتې شوی اوس تاسو یقین وکړئ په دې موبایلو باندې څه څه شو مونږ ولیده که نه دا وجه دا ده چې مونږ د پښتو نه لرو شو زما به دا ریکویسټ وي تاسو ته چې که مونږ غواړو هغه زمونږ اندیش بابا وایي
وای په صدا مروره چرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو او د بل سره خو ډېرې بهانې ډېر جوازونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو او نه ناورم زه ناورم نغارې د ازادۍ زما چې پکې بند په بند تړلې د پښتو که چېرته دا بند په بند موږ راخلاصه نه کړه زه تاسو ته بیا هم دا وایم وګورئ موږ به روک شو د قام په حیثیت به زموږ خپله پېژندګلو روکه شي راځئ چې د یو بل سره دغه د پښتو تقاضې مخ په وړاندې یوسو لهذا دغه مې درته هم یو خبره ده که موږ غواړو چې د خپل مور پلار سره رشتو سره پلار نیکه سره تړلي پاتې شو او زموږ نه دا قام روک نه شي زموږ نه خپل بچي روک نه شي نو موږ به کله هم هغه اباسین صاحب وایي چې حالات کراره نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زموږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو او په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو موږ به خپله پښتو نه پرېږدو دا مې دویمه خبره وه فیض صاحب اخري به زه راځمه د شعرونو سلسلې را ټول ځوانان هم دې ته ناست دي ځکه چې لکه موږ ته خو د سړي د هغه رګ پته لګي که چې کوم ځای نه به کیسه کوي نو څو شعرونه دي دا تاسو واورئ دا د همت او د جرأت شعرونه دي چې الوت له ښې پښې وزرې ساته الوت له ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي ګرانه ده کور کې ازادې څوک کونترې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي ګرانه ده کور کې ازادې څوک کونترې ساته او حاجي صاحب شاه بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرولې ډسکریمینیشن په اړه مې د دې باندې مثال پوه کړو حاجي صاحب شاه بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرولې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چېرته به ځم ټولې د زړه دروازې لرې ساته وای چې په دوه پیسو روان وي پردي شرله فیض صاحب دا واورئ چې په دوه پیسو روان وي پردي شرله پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله او زما قام که غاړه ورکړه د هنر له بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازدیګر له او چې سبا له بیا په ځان پسې خفه یې نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر له چې سبا له بیا په ځان پسې خفه یې نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر له او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرور له زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرور له او لا راغلی کور ته نه وي دا افغان مې چې خبرېږم بیا روان وي پېښور له او خټک صاحب په دې به دا خبره راغونډه کړو هسې خو ډېر شعرونه ویلی کېدی شي خو جي ها یو دوه ټپې به وکړو بیا به اخري کلام او مخې له مه راځه شرمېږمه پټه خبرېږم چې مې تاله درکوینه دا وایه وایه سبق وایه او چې لوی افسر شې ما به تاله درکوینه اخري کلام دی چې یو خو زوروره ده او سمه جنګبره ده یو خو زوروره ده سمه جنګبره ده تور کمیس د سروې قد دا جوړې د بره ده او دلته چې مکتب ته ځې پیغله څومره نره ده او مکه مکه موله امن خو کونتره ده دې مور نه بچی روک دی دا مور چې اوتره ده او دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده دا جنۍ ټپې وایي ما نه معتبره ده او زه په نوم افسر یم دا پوره افسر